د زوی خدا چې انګور ده هغه سکیپ کول هغه پرېښود پردی جینۍ سره چې تا را واده کړې ده ستا انګور ده او ستا د بچي ښځه ده نن ستا اختیار دی او هغه بې اختیاره دي نن ته په زور کې او هغه بې زوره دي په کومو کورونو کې چې توجه خپل هغې لورګانو ته چې هغه واده شوي او یا د هغې خاوندانو ته چې د کور زمان وي ډېر اختیارات او په هره مسله کې د هغوی د مشورې یا د هغوی رایه اخیستل یا د هغوی د سوچ مطابق او د رضا مطابق کار کول او خپل زوی یا خپل د زوی ښځه چې انګور ده هغه سکیپ کول هغه پرېښودل او د هغې خبرې ته توجه نه ورکول او هغې سره مشوره نه کول دا کورونه د بربادۍ په طرف روان دي دغه کورونو بې انجام دا شوي چې دغه خواښ یو سخر نه د دین شي او نه د سادین شي نه دلته عزت پاتې شي ځکه چې خپل زوی خفه کړی وي د خپل زوی ښځې ته اهمیت نه ورکړی هغه سره یې مشوره نه کړې د هغه زړه خپل کړی دي او چې کم پردی کور دی او د ده د زوم کور دی نو هغه خو اسیم د ده نه لرې وي هلته خو د ده دپاره هېڅ داسې څه نه وي چې دې کور ته یې راولېږي د رحم دپاره ځکه هغه خپل کور چلول غواړي هغې کې د هغې هلکه د ده زوم د خپل مور او پلار او ورونه او د هغې یو بیل سیټ اپ دی او بیله زندګي ده مقصد د خبرې دا دی خپل کور باندې توجه واچوئ خپل بچي او د خپل بچي ښځې باندې پوره مهرباني وکړئ او هغوی سره د زړه خبرې شریکې کوي خپل انګور سره هغه برتاو وکړئ چې ستا زړه غواړي چې ستا د لور سره ستا په د لور چې کومه خواښ وي او خسر دی چې کوم ځای کې واده شوي ستا زړه څه غواړي چې هغه سره څنګه برتاو وشي نو ته دغې پردی جینۍ سره چې تا را واده کړې ده ستا انګور ده او ستا د بچي ښځه ده دغه شان شفقت معامله ورسره وکړه دغه شان مینې محبت والا زندگی ورسره وکړه دا هم درته وایم نن ستا اختیار دی او هغه بې اختیاره دي نن ته په زور کې او هغه بې زوره دي نن ته په طاقت کې او هغه کمزوري دي نن ستا چلیږي او هغوی ماموره او هغوی چپه خوله دي لیکن دغه جینۍ دغه خپل زوی دغه خپل انګور دا دې ته مو مجبوره کوه چې دا ستا کور وران کړي یا دا ستا کور تا ځان ته پرېږدي او دا لاړ شي ته به خپل انجام برباد کی دا خبر یاد وساته د مور او پلار حق د غر نه زیات دی الله تعالی خپل حق پس دویم حق دا غوي بیان کړی دی لیکن د بچوم خپل حقوق شته دا غوي خطر تربیت کول هغوی نه ډنډه موچته دا غوی نه ډنډه ملرې کوه دا غوی تربیت په هر حال باندې کوه لیکن هغوی بیزته کومه هغوی سپکومه چې کله هغوی د واده شي د واده نه مخکې ښه تربیت وکړه ویم وهه بیزته یم کا بدې ردې مور ته ووایه چې په سمه لار شي خصوصا د فتنو دور کې چې کله یو سړي خپل بچی بې لګامه پرېښوده او هغې نازولې عادت که او هغې بد اخلاقه عادت که نو دا خپل ځان هم تباه کوي دا به خپل کور نشي جوړولی دا به خپل ځان نشي جوړولی دا به خپل ځان هم بدناموي او خپل کور هم بدناموي او دا به خپل قوم هم بدناموي دا درته وایم چې د بچو ښه تربیت وکړئ هغوی ته هر وخت دپاره هغه د ادب ډنډه وښایي چې چېرته ډب نی ادب نی خبره بالکل ټیک ده او ډېر مینې محبت سره په ښه شان سره په ښه اخلاقو سره په ښه تربیت سره د هغوی روزنه وکړئ او سټپ بای سټپ چې هغوی غټېږي هغوی سره زړه ودردوه هغوی سره ځان ستړی کا هغوی ته ښه ماحول برابر کا ښه سکولونو ته ښه مدرسو ته یې ولېږه په دې پې مخه پکېږه چې خوب یې خرابېږي مدرسې یا سکول ته ځي نه خوب دې خراب شي دا د هغه مستقبل ښایسته کېږي دا د هغه را روانه زندګي برابرېږي دته د خوشحالۍ زندگی الله تعالی اسانه مقصد د خبرې مې دا و چې خپل کور کې چې کم افراد دي دا ستا د بچو په شان دي که ستا خپل بچی دی او که ستا د بچي ښځه ده هر چاته یو ښه هغوی سره ښه تعلق ته قایم کا هغوی سره ښې خبرې وکړه او ښه ماحول په خپل د خپل کور جوړ کا اهمیت ورکړه هر چاته د چا بېزتي مه غواړه چا سره زړه کې بدنیتی او حسد او کینه مه پیدا کوه ستا بچی دی ستا مستقبل دی سبا به پې ته خوشحالې سبا پې ستا کور ګلې ګلزاري دغه بچي به ستا نمسي الله تعالی دوی ته ورکړي او هغه به ستا خدمتګاراني ډېر کورونه په دغې نمسو بې آباد دي ډېر نیکونه دغې بچو ته بیا خوشحاله دي او دا خو هسې مشهوره ده چې پلار باندې د بچي نه زیات خپل نمسي ډېر ګران دي لهذا د خپل را روان مستقبله چې ستا نمسي دي د هغوی د ښه زندګۍ دپاره او د خپل د بوډاوالي زندګۍ دپاره د کمزوري زندګۍ دپاره او آینده کې چې د بیمارۍ کې ستا د خدمت دپاره
خپل سهارا م بربادوه مې پرېدا د خپل کور د افرادو پورا خیال وساته دلته ستا انګوره ستا د بچی ښځه دا ډیره مهمه ده ستا د هغې لور نه چې هغه واده شوې ده په پردي کور کې ده هغسې اوس هلته هغې دپاره آبادول دي هلته هغې ته ښه نصیحت وکړه چې د خپل خاوند خیال وساتي د خپل د خاوند د مور او پلار خیال وساتي هغه هم په تا باندې لازم دي دا ټولې خبرو ته به خیال ساتي بیا ستا دپاره دا بچي صدقه جاریه ده بیا به دا بچي په دنیا کې او آخرت کې ستا دپاره د خوشحالۍ سبب او ذریعه ګرځي لہذا ډېر ځای نه مونږ داسې وکتل مونږ مدرسې کې ناست یو ډېر داسې بچي راشي چې د خپلو پلارانو نه شکایتونه کوي چې زمونږ ښځو سره ښه رویه نه کوي اهمیت نه ورکوي خبرې نه اوري بد اخلاقي ورسره کوي اسې پاسې ورته کنځلې کوي بدې ردې ورته وایي د هغې د سلام جواب نه ورکوي نه دا بچی ده او دا هم ستا د لور په شانتې ده اهمیت ورکه نن تا ته محتاجه نه ده خو لیکن ځان محتاجه ګڼي دا ستا دپاره مستقبل کې یوه سهاره ده ستا دپاره یوه صدقه جاریه ده د خپل آخرت او دنیا دواړو خیال وساته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین